په ټي-10 سیالیو کې 9 افغان لوبغاړي واخیستل شول. په ابوظبي کې د ټي-10 یا د 10 ورځې سیالیو د دریم پړاو لپاره د لوبغاړو ډراپ ترسره شو چې 9 افغان لوبغاړي پکې بېلابېلو لوبډلو واخیستل. دغه سیالیو ته چې ډېر افغان لوبغاړي چې په ډراپ کې شامل وو محمد نبی، قیس احمد، ظاهر خان، حضرت الله زازی، محمد شهزاد، نجیب الله زدران، شاپور زدران، شفیق الله شفق او کریم جنت د بېلابېلو لوبډلو له لوري واخیستل شول. د ډیلی بورډز لوبډلې د افغانستان مخکښ او تجربه لرونکی لونډر محمد نبی په خپله لوبډله کې شامل کړ. همداراز د ډیکان کیلډرز لوبډلې بیا چټک توپ وهونکی او ویکټ ساتونکی محمد شهزاد او همداراز ځوان ورو توپ اچوونکی ظاهر خان واخیستل. د افغانستان چټک توپ اچوونکی حضرت الله زازی بیا مرټا لوبډلې واخیست او همداراز بل تکړه توپ وهونکی نجیب الله زدران هم دوی په خپله لوبډله کې شامل کړ. ځوان ورو توپ اچوونکی قیس احمد بیا بنګلا ټایګرز ترلاسه کړ او تیز توپ اچوونکی شاپور زدران بیا کرنیکټا ټوکسر لوبډلې واخیست او همداشان دوی په خپله لوبډله کې شفیق الله شفق هم ځای کړی دی. کریم جنت چې د شپږیزې کرکټ لیګ په تیره لوبه کې د سپین غر زمریانو پر وړاندې د شپږیزې کرکټ لیګ د تاریخ تر ټولو زیات 120 منډې وکړې په ټي-10 سیالیو کې د ناردن وایرز لوبډلې واخیست. د ټي-10 یا 10 ورځې سیالۍ د نومبر 14 د ابوظبي په زاید کرکټ لوبغالي کې پیلېږي او د نومبر په 24 نیټه به پای ته ورسیږي. د نومبر په 14 نیټه د دغه سیالیو د پرانیستي مراسم دي او په 15 د نومبر به بیا 3 لوبې ترسره کیږي. په دغه سیالیو کې مارټا، ناردن وایرز، ډیکون، ډیلی بولز، کلندرز، بنګلا ټایګر، کرنټیکا او همداراز یوه بله لوبډله هم پکې شته چې اوس ورته یوازې د ټیم 8 لوبډلې نوم ورکړل شوی دی.